د مور خدمت. یو چا له یو شتمن سړي نه پوښتنه وکړه چې څه لامل شو چې ته دومره شتمن او مشهور شوی؟ شتمن سړي ځواب ورکړ د مور دعا مې وه چې زه یې دې مقام ته ورسولم. سړي پوښتنه وکړه د مور کومه دعا دې وه چې ستا د دې لویې بریا لامل شو؟ شتمن سړي وویل نیمه شپه وه چې مور مې راباندې غږ وکړ زویه تږي یم لږ یې اوبه راکړه. زه ژر پاڅېدم ګیلاس مې واخیست چې مور ته مې اوبه راوړم. بهر چې ووتلم په کور کې یخې اوبه نه وې. ژر له کوره بهر شوم او د کلي له سترې څاه نه مې اوبه راوړې. کله چې بیرته کور ته راغلم مور مې ویده شوې وه. ما وویل که غږ پرې وکړم هسې نه وویرېږي. سر ته یې تر سهاره ولاړ وم. ما ویل چې کله ویښه شوه اوبه به ورکړم. خو مور مې سهار د ملا په اذان له خوبه پاڅېده چې زه یې ولیدم په حیرانۍ یې وویل زویه ولې ولاړ یې؟ ما ټوله کیسه ورته وکړه. مور مې پاڅېده او داسې وکړ او په لمانځه ودرېده. لمونځ چې خلاص شو نو خدای جل جلاله ته یې دواړه لاسونه پورته کړل او دا دعا یې راته وکړه ای خدایه زوی مې چې زما دومره خدمت وکړ ته یې هم دومره بریا ور په برخه کړه بلکې له دې نه هم زیاته. زه ترې راضي یم ته ترې راضي شه. د نیکمرغۍ تر ټولو لویه دروازه د مور او پلار دعا ده. که غنیمت یې وګڼې نو له هرې ستونزې به پرې وژغورلی شي. همدا دعا زما د نیکمرغۍ او خوشبختۍ لامل ده. همدا دعا زما د بریا لامل او همدا دعا ده چې زه یې د پرمختګ هسکو ته ورسولم. د مور ازار.